د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نامنو سیمو کې د جګړې د سختېدو ویره. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلني عملیات پیل کړي چې ښایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. کله شامیره سه بیا در جوګرم و شلغمې دید خو او در چشمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو نو دا شل دوه ورځې کېږي نو انشاءالله دښمن ماته خوړلې ده او دښمن ډېر کمزوری دی. داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې په هره ولسوالۍ کې که په غورک کې دی که په خاکریز کې دی که په شاولي کوټ کې دی که په میوند کې دی که په معروف کې دی په هره ولسوالۍ کې شکر دی دا د شکر ساعت دی چې موږ دښمن ته تلفات اړولي دي. دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دي وایي تر عملیاتو وروسته به په هغو ټولو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. په الحال ساحه د جګړم دا ځای کم د جګړم په نوم یادېږي. دلته پخوا امنیت یو څه صحیح نه و. اوس په الحال موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده. یو پسته د پولیس ملي، یو د اردو، بله د پولیس نظم عامه. انشاءالله موږ هر وخت دښمن ته شکست ورکړی ده. په الحال هم د شکست په هغه کې ده. د موږ پرسونل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګېږي. د دښمن تحرکات په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو 22 ورځې کېږي چې موږ دلته عملیات لرو. د دښمن تحرکات بیخي کم سوی ده. چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.